خبره دا چې د عام ولس د دې مخنیوي به څنګه کېږي. د دې مخنیوي له ټولو نه ښه لار چې کوم ده نو دا میډیا ده چې په دې باندې خبره وشي. لکه د خیبر نیوز مننه کوو چې عمره تاسو یو هڅه وکړه په دې حواله باندې چې دا دواړه ولسونه چې کوم دي دا هم یو بل خواته راوستل. دغه ویډیوګانې کم خلک خوري دې کې په افغانستان کې یو سړی داسې نشته چې هغه ته ووایي چې یو معتبر سړی دی، یو مخوري سړی دی، نه شاعر دی، نه ادیب دی، نه خبریال دی، نه سیاسي پارټۍ مشر دی، نه یو جهادي مشر دی. یاره پاکستان د خوا وګوري کوم یو معتبر سړی پکې نشته. یو سړی د خپل ځان مشهور کولو لپاره هغه راشي یو ویډیو کې کانزل اسپریس توغې وایي، خو دغه نور پښتانه چې اهم پښتانه دي چې زرګونو د سونو په تعداد کې دا خوري نو دا ډېر بد کار دی او د دې مخنیوي ښه د میډیا په ذریعه کې. یو تاسو یو خبره وکړه چې د تورخم په بارډر باندې تجارت ته که نن هم ولاړ شي افغانستان ته، د افغانستان ټول دوکانونه د پاکستان د جوړ شوي سامان نه ډک دي. هلته ثلاجې وګوره، هلته واشنګ ماشین وګوره، دوايانې وګوره، څه چې وګوري د پاکستان خو لکه ژوند چې کوم د افغانستان امن سره تړلی. که افغانستان کې امن راشي نن په ټوله دنیا کې جنګ په مارکیټ باندې دی. خلک ځان لپاره د خپل مال لپاره مارکیټ ګوري. که تر چین او یورپ په منځ کې مسله وګوري، که د امریکایانو او د چین په منځ کې مسله وګوري، دا مسله چې په مارکیټ باندې ده. د دې دواړو ملکونو که په افغانستان کې امن راشي نو دا پاکستان د خلکو ډېر په ګټر، خو هغه څوک دي چې دا امن نه غواړي. لکه اوس که موږ نن هم پښتانه په هغه خلکو ګوته نه ږدو، د هغې نشاندهي نه کوو، هغه د خپل ولس ته خونه، نو دا هم یو ډېر لوی خیانت دی چې موږ که یریږو هم موږ مرو، موږ نښه هم مرو. لکه د 600 800 پښتانه چې کوم دي نو ملکانان په قبایلو کې مړه کړل، نو هغوی خو دغه طالبانو خلاف د داعش خلاف خبره نه وکړې، مړه یې کړل که نه. نن هم لکه په انګو کې چې کوم یو ډېر وطنپاله مشر چې کوم مړ کړی دی، نو په کار ده چې اوس موږ واضح خبره وکړو او په دغه سړي باندې لاس کړي. یو بله خبره چې زه کوم هغه دا ده چې دا صرف د پاکستان خوا نه ده، د افغانستان په میډیا کې هم داسې خلک ناست دي چې د هغې په رد عمل کې دلته کې په پښتنو کې هم او په پاکستانیانو کې هم یو رد عمل پیدا کېږي او هغه داسې خبرې منځته راوړي چې هغه کرکه او نفرت د هغې بنیاد لا مضبوطوي. یو خو دا خبره ده چې د دواړو حکومتونو د دواړو خوا میډیا ته ووایي چې دا دواړه هیوادونه دا اسلامي ملکونه دي، دا رور ملکونه دي، زموږ یو بل سره ډېرې زیاتې نږدې اړیکې دي، رشتې دي. د هغه خلکو مخنیوی وکړي چې کوم خلک کرکه او نفرت خوري، کوم خلک د دې دواړو ملکونو د دواړو هیوادونو په منځ کې مینه او محبت خوري، هغه یې مخې ته راوړي. یو خو دا زربیاز اپریشن روان دی، که سل فصلو کې نی کامیاب خو څه اثر یې لرلی چې کوم دغه خلک وویل وزیرستان نه کم از کم، چونکې زه خپله 2-3 پېرې لاړم د اپریشن نه پس. تاسو ګڼئ چې دغه اپریشن منطقي انجام ته رسول پکار دی چې خلک غواړي دغه طالبان د داعش یا د نور چې کوم خلک هلته دا خو خلک یې نه غواړي چې ګندي راشي موږ زموږ ژوند سره د لوي کړي. یو خبره کوو چې هغه دا چې یو ترهګري ده او یو انتها پسندي ده. که ترهګري موږ ختمو نو اول به انتها پسندي ختمو. هغه خلک چې دا انتها پسندي، یو سړی خو اول ځان سره بم داسې نه تړي چې خوب راپاسي د بم ځان سره وتړو، په هغه کار شوی دی، د هغه ذهني تربیت شوی دی، هغه دې ته آماده شوی دی. نو هغه خلک چې دغه خلک تیاری اوس ته خو د ترهګرو خلاف اپریشن کې، خو هغه خلک چې کوم ځای کې د دې پالنه کېږي، د دې روزنه کېږي، دا تیاریږي، هغه تعلیمي نصاب چې کوم دی په هغه مدرسو کې چې کوم ورته دا ښودنې کېږي، هغه ټول به بندول پکاري، د هغې خلکو مخنیوی پکاري. د پاکستان پوسټ چې کوم په شمالي یا جنوبي وزیرستان کې اپریشن وکړو، د پاکستان ټول سیاسي قوتونو، د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو، د پاکستان ټول میډیا، د پاکستان 100 کروڑه ولس د هغې په شا باندې ولاړ دی او وایي چې دا ترهګر او د دهشتګردي ختم شي. په دې پاکستان کې یو موټی خلک دی، لږ خلک پی دغسې په افغانستان کې به لږ خلک چې دې ترهګرۍ سره، دې دهشتګردۍ سره او دې ناقرارۍ سره د هغې ګټې تړلې شوي دي. نو څه هم چې دا به په 2 ټرمه کېږي، ترهګر ختمول پکار دي، خو دا کم فکر چې د انتها پسندي خورئ د هغې فکر مخنیوی به هم پکار وي. زما زه چې څومره وینم په فیسبوک باندې